سبا چې څومره تراویح دا زر درکوي که نه دا اکثر دا مقتدیان یې پې ور واچوي تاسو خلک یې پې ور واچوئ پلانکي یې خو په دومره وخت کې کوي او وایي تماشه کوه بېګاله بېدله زه دومره کې کوم نه هغې بل ته وایي هغه پلانکي یې خو دومره وخت کې کوي او وایي بېګاله بېدله زه دوم وخت کې کوم قسم په خدای مولیانو خپل منځ کې وجنګول ځان له مونځونه تبه و برباد روژې دا تراویح کوې که نه نو تراویح دا 20 رکاته دا تراویح دي دا ځان سره یاد وساتئ ها خو لیکن په طریقه باندې رکوع په اطمینان سره سجده په اطمینان سره قاعده په اطمینان سره د دواړو جهانو سردار مبارک مونځ په شان چې موږ مونځ وکړو نو بهتره به پاک پیغمبر مبارک چې به څومره ساعت کې رکوع کوله هغه به د دواړو جهانو سردار مبارک قومم و قریب هغې ته چې څومره ساعت کې به رسول الله مبارک سجده کوله هغه امرسات به رسول الله مبارک جلسه مو هغې ته قریب داسې ډزو غړپ نه ډزو غړپ نه چې کوم امامان دي هغوی له هم پکار دي په اطمینان باندې مونځ کوه او که څوک درپسې مونځ کوي وبکي او که نه کوي په مخې ښه کوي به ښه پخه که کوي به او که نه کوي رونو نه دی کوي نو د بل دپاره خپل اخرت دا تباه کول نه دي پکار نو مولیانو له امامان له پکار دي او زمونږ د خلکو خولې خو هم درته معلومې دي که نه بیا چې کله مونځ امام به ګرم کي هغه خو ساده سړی وي نو ور ویچوي نو بار څه وایي یاره زمونږ مولا و امام خو سم راکټ دی راکټ بل وایي سم جز دی جز بل وایي د نر بچې سم کلاشنکوپ دی بل وی سمه ګولې ده ګولې نو چا دنه ګولې جوړه کړه او چا دنه کلاشنکوپ جوړ کړه او چا دنه راکټ جوړ کړه هیله د خلکو د ځان د خندا که مقصد دی دا دی چې د یو محلې نه او د بلې نه به خلک ما لمانځله راځي او زه به په وخت کې تراویح کوم نه تراویح چې ډېرې زیات یم ته زرو کې نورونو تقریبا 15 مخکې نه شي کولی او که هغه چل ول ورسره کې نه هغه چل ول داري چې هغه بیا په هغه 4 رکعت باندې موږ کینو که نه نو بعضې خلک پکې وایي یاره دا مونځ به په صحیح طریقې سره وکړم خو دا مقتدیان مې تنګېږي نو زه دا ناسته کې به لږ تخفیف وکړم نه هغه په دغې وخت کې هغه 4-5 منټه ووایه مقتدیانو ته یو پیده پکې ورسوي خو لیکن هغه تراویح هغه مونځ په صحیح طریقې باندې وکړي نو د بل دپاره خپل مونځ خرابول نه دي پکار تاسو له هم نه دي پکار چې خپل امام ورګرم کې رونو یو خبره درته کوم دا ځان سره یاد وساتئ مولیانو چته ستاسو په کار کې ګوتې والي دي تاسو نه تپوس کوم چته ستاسو په کار کې ګوتې نه دي والي مونږ خو چته هم شمشلق کاکا ته ونه وي چېرې دا خشا خرڅې ګوره چې سیر خرڅ نه کړي ښه او دړی خرڅ که مثلا بل سړي ته ونه وي چې لکه دا زمینداري کوې نو دا په دې طریقه کوه نو مونږ اوسه پورې ستاسو په کارونو کې ګوتې نه دي والي والیم دی ګوتې نو ستاسو په کارونو کې ګوتې موږ نه دی والي نو انصافداره دا یو مسله خو راته پرېږده که نه چې ته زما په مسله کې هم ګوتې وې او زه دې دونه تنګ کړم چې دیوال ته مې ودرې نو زه به هم درته څه ویم نو مسله خو راته پرېږده نو هغې ته مې هم نه پرېږدې هلکه تراویح به دومره کې کې مونځ به دومره کې کې نه پرېږدم امام ته دا مسله پرېږده هغه پیشه او خدای پیشه هغه د دین نه خبر دی چې هغه څونه ساعت کې تراویح کوي هغه نه خپل اختیار ماله بعضې خلک منګینو که نه یاره بد دا خلک تنګېږي استاد یې دومره ساعت کې به راته تراویح کې نه هغه نه ګوره په مسله دی هغه ودرو بس هغه پیشه هغه خپل کار پیشه او د هغه خپل اختیار پیشه بس داسې مه کوه د امام د مسلې د عالم دا قدر وکړه او په امام باندې دا مونځ مه خرابوه دا نن سبا چې څومره تراویح دا زر درکوي که نه دا اکثر دا مقتدیان یې پې ور واچوي تاسو خلک یې پې ور واچوئ پلانکي یې خو په دومره وخت کې کوي او وایي تماشه کوه بېګاله بېدله زه دومره کې کوم نه هغې بل ته وایي هغه پلانکي یې خو دومره وخت کې کوي او وایي بېګاله بېدله زه دوم وخت کې کوم قسم په خدای مولیانو خپل منځ کې وجنګول ځان له مونځونه تبه و برباد کړه او چې تا پې ور واچو او صاحب هغه مونځ ګډوډ وکړه نو ستا څه خیال دی چې زه به د هغه د ملا د پاسه سور جنت ته لاړ شم خورې به لاړ شي هغه لري مونځ خراب کړه خلکو لري مونځ خراب کړه تا پې ور اچولې دی ځان له خیرت تبه و برباد کړه نه که یو خبره امام دی غلطي پکې راشي د خلکو مخکې ورته مه وایه د مسلې د خاوند د هغه قدر وکړه ځان لکه خبره ورته کې نو ځان له ورته خبره وکړه یا یو عالم ته ووایه یاره دا مسله زمونږ په امام کې داسې ده او د یو پوچې پوی که چې دا تراویح موږ ته په اطمینان او په قلاره باندې کوي نو لنډه خبره دا ده چې امام خپلو تراوو ته پرېږده چې په صحیح طریقې باندې تراویح کو ځان لري مونځونه امامان خپل نه خرابوي